لکه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ، هغه په دې تمام جنگونو کې شریکو او په دې بدن باندې یو انچای زیاده سه نو چا د غشو د تور نه وته نو یو انچای زیاده، او چې مړ کېدو په کټ مړ نو الله ته التجا وکړه چې یا الله په بدن کې می انچای زیاده نشته چې د تور او د غشو نه دی وته، خدای په جنگ کې د شهید نکړم چې اوس می وجنې نو دا د بے غیرتۍ په مرګ می وجنې کټو پوزي باندې خوار سره مړ کی، خدای دا د بے غیرتۍ مرګ دې ماته نصیب کو، کاش چې زه دې په جنگ کې قربان کړې. زما عزیزانو د شهادت هغه مقام حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د جنگ احد رومبنه شپه ده او د حضرت حنظله واده شوه دی او د واده رومبنه شپه ده، د واده رومبنه شپه ده او ده خوب ګوري پشپه کې چې هغه چې په چا مینه ما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی، نو الله اکبر کو د کټ اعلان دی ټوپ کو چې د کټ ټوپ کو نو هغه ناوی رستو نه د لمن نه رونی وو، ول حنظله ولی خوب کې ویری دی وی چې نه طبیعت خراب شو وی چې نه وی ولی ورته بیبي خوب می ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاخونه مات یو په وینو رنگ دی احد تزم انا ورته وی او حنظله د خدای بنده د واده رومبه شپه دی دا سمله پارا مرام کا پدې شپه جنگونو کې څه کوي. حضرت حنظله ورته وی او ناوی دی کې شک نشته چې زما د واده نن رومبه شپه ده، خدا یاد لره بیبي چې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي، په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي، یا بتا سره مینا کوم یا محمد رسول الله سره، زما دې په خدای قسمی تاغون دې په زرګونو ناویان دې زما د محبوب د خپو په خاورو کې قربان شي. تر واغستا ولارو احد ته جو رسیدو جنگ شروع دے صحابہ لگیا دی یو بل لگیا دی، جناب محمد رسول اللہ پروت غاخنا مبارک مات تھی، بی بی عائشہ و بی بی فاطمہ اوبر اوڑے لگیا دی د پیغمبر نوینی پا گئی د چې پیغمبر په وینو کې ګنداولی د نو سینه واچول د کافر په جنگ باندې داسی جنگ شورو کو جسد پاسا اتیا غشی دے پسینہ کیوں لگے داس نہ رہو غرزید انا للہ و انا الیہ راجعون. چی جنگ ختم شو جناب محمد رسول اللہ پختنا اکڑا چالکا منخو جنگ لراغلیو نند حنظله وادو چت چل بشوی، صحابہ ورتوی رازه یا رسول اللہ چه دا حنظله واده درتو خیم، چرای وستو حنظله پخپلو وینو کے خڑو پروت، سردار کونین ورتو درید استرگو مبارکو نئی دیر اوخی عبیدی اوی فرمائل چو حنظله واده دیتا وی لکتا چه کڑے اوچت کئی جنازہ رو اوچتا کا صحاباو تا ہوئی چه دل بغسل او کفن نور کوئے پا دخپلو وینو کے بے خواہوئے. جبرائیل علیہ السلام راغے ورتوی چه یا رسول اللہ د وادرم بنائش پوا دے چه جنگ لراتلون غسل نو کڑے نو ماتا حکم شوه دے چه نن بد جنت ملیکی حنظلتا غسل ورکی، اللہ نن بد جنت ملیکی جبریل بو بروڑی او د جنت ملیکی بحنظل غسل ورکی. اس کا تاصل اللہ توفیق درکل او د جناب محمد رسول اللہ حدیث مویل نو پا حدیث کی بو گو رئی چه د حنظل روایت او نم رازی نو آغی سر لکلی چه حنظلہ غسیل الملائکہ، اغا حنظلہ چی چاہتا ملیکو غسل ورکڑے ہو، حنظلہ غسیل الملائکہ. نو عزیزانو شہادت اغا مقام دے چی اغلا غسل ورکولو ملیکی رازی بیا. نو دے میاشت کے لو یا قربانی دے اسلام شوے دے، لو یا قربانی عظیم په 72 کسانو باندې د کربلا په میدان کې صرف په یو ټکی باندې جنگ شوه چې هغه قرآن چې زما په کور کې نازل شوه او زما د نیکه په کور کې نازل شوه دی،
اے یزید ته دا قرآن د دفعات او خلاف ورزی کې زستا بیعت کولو ته تیار نه. جنگ وکړه، خپل بال بچ ماشومان دا ټوله په قربان ک. یو تازه ماشوم شوه د کربلا په خیمو کې غیږ کې او په غوږ کې ورته بانګ وي، غش راغی دا ماشوم په دې مرای کې ولګېدو. دلته ته امام حسین هغه وینې راواغسته او اسمان ته لړکه وی خدای ته ګوره چې ما د نن پیدا شوی ماشوم هم ستا په دین باندې قربان. نو عزیزانو دعا دا کوئ چې مونږ کې د هغه قربانه ماده خدای پیدا. برای نام مسلمانان مونږ یو، اسلام کو، د اسلام نامال، لیکن چرته چې د اسلام خلاف اډی دی په مونږ آبادی دي، قدم خانی دی په مونږ آبادی دي، کبه اسکوپونه دی په مونږ آباد دي، کده آرامتوب مرکزونه دی په مونږ آباد دي. نو اسلامم کو او د دمتوب اډیم را باندې آبادی دي. نو دی وجنا او دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دورنگی مکوئے، منزونو تم روان شي التا بلیټونم کوي، منزونو تم روان شي التا جده په نشترحال کې دمتوبونم ګوري، منزونو تم روان شي سینماګانو تم ځي، منزونو تم ځي، بلو پرنټونم چلاوي، بلو پرنټونم ګوري. نو دا دورنگی دا او د دورنګي اسلام چې ده دا منافقت ده او د منافقت سزا به د کافرو نه زیاتې. نو حاضر کړل شي دو ترجمه علما وکړي. یا خدغه مړی ته شهید زکوي چې د مشهود له بالملائکه ده، دته د ساختو پټیم کې ملائک حاضر ولاړوي او د استقبال کوي او دا ورتوي چې تان قریب چې ډېر زر جنت ته روان. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوي چې د مشهود له بالجنه ده. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوي چې د مشهود له بالجنه ده. یعنی د زنکدن په وخت کې دته جنت حاضر وي. علما وایي چې د چې څو وخت کې ساوزي نو دا وخت کې دته جنت حاضر وي مخامخ، او دا ورته وایي چې دا ستا ساوتل او دا د مقام دی په جنت کې. نو گویا شهید معنا دا مشهود له بالجنه یا مشهود له بالملائکه. شهید ته شهید زکوي چې په وخت د مرګ کې یا خدته ملائکه حاضر وي او یا دته جنت حاضر. نو شهید په معنا د مشهود باندې د شهید معنا ده. او شهید چاته وای چې کوم قسم مړی هغه ته شهید وای. عزیزانو دې کې باس ډېر زیات ته هغه تفصیل کې درته نظم خلند غوند معنا د شهید دادا چې شهید چاته وای من قتل بظلم، کوم سره چې په ظلم قتل کړي شي هغه ته شهید وای. یو سره بے گناہ قتل کړي شي هغه ته شهید وای. بے گناہ قتل کې دام راضی چې یو سړی سره ستا جنگ دی، تا ورته کنځل وکړه او د کنځلو بدل کې هغه در باندې ډزو کوته مړ کې نو ته شهید دی. ځکه چې د کنځلو بدل کې ستا مرګ هغه ته روانو. یا دې پکور ډاکر آله او تا نه مال وړو او تو ور سره مقابله شو او ته مړ کړې نو ته شهید دی. علی هذا القياس کوم سړی چې په ظلم مړ کړي شي بغیر د قصاص نه چې د چا تا پورې مرګ نه او په ظلم مړ کړي شي دې سړی ته شهید ویل شي. اوس علما وایي چې شهید چې څوک په ظلم مړ کړي شي هغه سړی به لمبای نه، هغه به کفن نه وراچي، هغه ویني چې کومې په ده لګېدلې وي هغه به پاکوي نه، په همغه وینو کې ګندا، په همغه جامو کې خپل صادر به تتاو کی او خخ به کی. غسل او کفن چې دی دا به شهید ته نه ورکوي. ولی؟ ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شهید چې څه وخت کې په قیامت کې راپاسي نو د ده دا وینې او د شهادت دا زخمونه چې دي دا به د مشک او د عنبرو په شان خوشبویي کوي.
د دې به دومره عظیمه خوشبوئی وي چې ټول د قیامت هغه د حشر میدان به په معطر کی. اوس دا شهید چې څو وخت کې په قیامت کې خپل رتبه وګوري او د خپل مرتبه او خپل عزت وګوري نو دې بداوي چې یا الله کاش چې په دنیا کې زه ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل خدای چې زه ژوندی کېدی او بیا قتلېدی بیا ژوندی کېدی بیا قتلېدی بیا ژوندی کېدی بیا قتلېدی یا الله چې زما ټول عمر په دې کې تیر وې چې ژوندی کېدی او قتلېدی ځکه چې د دې شهادت خو ډېر لوی مقام. علما وایي چې په دې ورځو کې امام حسین ته د شهادت رتبه ملاوېدو کې لوی راز داو چې امام حسین د پیغمبر نوسیو او حقدار د نبوتو. نو نبوت چونکی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوه او نو الله هغه رتبه ولا ورکه چې په نبوت پسې اٹیچ دویمه رتبه ده. شهادت چې ده په نبوت پسې دویمه رتبه ده. نو د دې وجنه الله اهل بیت رسول ته رتبه د شهادت ورکړه چې په نبوت پسې لګیدل رتبه. نو زما عزیزانو اس حدیث کې راځي چې یو سړی چې د شپې سملی او ودکیږي او دا دعا وکي چې خدای پاک ما چې مړکینو په دې خپل کټ پوزي مې ما مړکاوه یا الله ما چې مړکې نو ما په جنگ کې د کافرو سره شهید کا باغی کې مې مړکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدیش پکې دا سړی په خپل مرګ مرشم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې خالی په دې نیت باندې خدا دا چې نیت صحیح وي. دا سه نیت نه لکه یو بوډای خزا دا مسله چرتا اورېدلې ونه د شپې چې سملاسته خدای ما په غزا کې شهیدا کې نو په کلی کې د شپې ډازې شوې چې ډازې شوې نو دې په کړه کې خیال وکړو چې را تخکاری چې ډازې دیو اسنه چې په مونږ سوکراله وی یا الله د ماخام دوام چرته قبول نه کې مطلب نه چې شهید مې نه کې چرته. نو نیت داسې نه نیت داسې حدیث کې راځي چې شهید چې دا یا په ګولای لګي یا په توره واله شي یا په غشي لګي. نو دا سړی د دې شهادت د ګولای لګېدو یا په توره د والو یا په غشي د لګېدو درد به سمري. اوس په ګولای چې سړی ولګي سمره درد کوي یا په توره سړی نه سر غوس کی یا په دې ملا وهي یا په سینه وهي. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې شهید چې کومه ګولای باندې ولګي یا په کوم توره ولګي یا په کوم غشي ولګي د دې توره او د غشي او د ګولای درد دومره نه لکه سړی کې چې ازغې نه وځي دا درد دومره نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې شهادت په اسلام کې ډېر لوی مقام ډېر لوی مقام. دغه وجه وا چې دا مقام صحابه پستر ګولیده نو دعا پیدا کولا او شوق پیداو